بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ ویډیو د سیفټي باره کې چې کومه ده نو هغه مونږ په انګلیش کې ورته سلیپ ټریپ فال وایو. د دې صرف په یو حصې په سلیپینګ باندې چې کوم دی مونږ دا ویډیو جوړو. په پښتو کې سلیپ پیژنیم ټول، خو مطلب یې دا دی چې سړی وښویږي او راوغورځېږي. دا یو ډېره زیاته غټه خطره وي چې زموږ په کورونو کې، زموږ د کار په ځایونو کې، په لارو کوڅو کې یا که موږ بازارونو ته لاړ شو په ټولو ځایونو کې دا خطره زموږ دپاره موجود وي. خطرې پسې دویم چې کوم غټ څیز راځي نو هغه د هغې نقصان دی چې خطرې نه نقصان څه یي ته هیزرډ وایي په انګلیش کې، ریسک ورته وایي او خطرې ته هیزرډ وایي. نو دې ریسک یا نقصان دا دی چې کله سړی درز وخوري راوښویږي نو دی زخمی کیږي، د ملا زخم راتلی شي یا خدای مکه چې راوغورځېږي د سر زخم یې راتلی شي یا نور مطلب لاس په یې سړي ماتېدی شي. نو دا ټولې نقصانونه په دې خطرې کې موجود دي. او دا خطره چې کوم دی د مشرانو دپاره، کوم چې زموږ په کورونو کې مشران یا بوډاګانې د دې دپاره یا د کار په ځایونو کې او یا بیمارانو دپاره چې کوم دی دا خطره ډېره زیاته ده. دا کیږي په کوم ځای کې عام طور باندې چې کوم مونږ ډېر لیدلي نو هغه دا چې کور په باتروم کې خلک وښویږي، خویندار کې چپلې اچولي په ټایلونو باندې او په یې باندې وښویږي او راوغورځېږي او درز وخوري په باتروم کې. بعض ټایم داسې کار وشي مشرانو سره چې راوغورځېږي، باتروم دروازه بهر نه دننه نه لاکي او بهر نه هغه څوک کولاولی نه شي، څوک یې مدد هم نه شي کولی او بیمارانو لپاره بیا دا د نور ډېر لویه خطره وي. نو دې نه پس مونږ په دې باندې خبره کوو چې د دې خطرې نه، د دې هیزرډ نه او د دې نقصان د دې ریسک نه بچ کېدو طریقه څه ده. مونږ چې کله په سیفټي کې خبره کوو نو مونږ کوشش کوو چې خطره د سره لرې شي، چې هغه سره موجود نه وي په یو ځای کې. نو هغه د ټولو نه ښه کنټرول دی. دې ته مونږ کنټرول میجر وایو چې مونږ خلک د خطرې نه بچ کوو څنګه. نو اول به کوشش دا کوو چې خطره سره لرې شي، په انګلیش کې ورته ایلیمینیټ وایي چې ایلیمینیټ شي یا بیخي د سره لرې شي. نو د طریقه دا ده په کورونو کې خصوصا چې په باتروم کې خلک راغورځېږي چې هلته کې په باتروم کې مونږ دا کوشش وکړو چې خویندار کې ټایل ونه لګوو. پخوا لږ مخکې چې مونږ لاړ شو چپس و فرش په وه به ډېر زیات خویندار کې نو په یې باندې به ښویېدو خطره کمه وه. دې نه علاوه داسې ټایلونه هم میلاویږي چې انټي سلیپ ټایلز ورته وایي چې هغه سړی استعمال کړي په باترومونو کې نو هغه نه ښویږي په یې باندې سړی. دې ټایلونو دې نه علاوه یو پینټ هم راځي، انټي سلیپ پینټ ورته وایي، بهر ملکونو کې هم میلاویږي او نن سبا خو د آنلاین زمانه ده نو تاسو علي بابا یا بل امازان کې هم کتی شئ او راغوستی شئ. نو هغه بالکل رنګ پکې نه وي، صفا د اوبو په رنګ پینټ وي، خو دې فایده دی چې هغه خپې سلیپ کوي نه. دې نه علاوه داسې چې کوم دا ماربل دي په یې کې داسې ستغ غوندې کې ماربل میلاویږي چې باندې خپې نه ښویږي. اکثر د 5 سټار هوټلو یا دې ته چې تاسو ځئ تاسو به لیدلي چې په پوړو باندې د پوړو اخري سرونه چې کوم دي نو داسې ستغ غوندې کي یا قدم رانیسي. یو سټیکر هم میلاویږي، د پلاستیک سټیکر دی لپاره میلاویږي چې په فرش باندې ولګوئ نو خویندار کې نه بچ کېدی شي. حرم شریف ته چې څوک تلي یا تاسو به صفا مروه طرف ته لیدلي چې هلته چړۍ ده نو هلته چې کوم ماربل لګولی شوي دي نو هغې کې ګروفز جوړ کړي دي کې داسې کرښې غوندې کې راښکي دي په ګرینډر باندې، نو هغه یې زیږ کړی دی چې تاسو کله په یې باندې ځئ په یې باندې خپه ښویږي نه هغه رانیسي. نو دا یو څو څیزونه دي چې دا مونږ اپناو کړو په کورونو کې نو دې کې چې کوم دی مونږ د ښویېدو نه بچ کېدی شو. دا خو د ایلیمینیشن خبره شوه. دې نه پس چې کوم دی چپلې مونږ داسې استعمالولی شو. چپلې خاص راځي، یو څو ارزانې چپلې دي چاینیز وي اکثر چې هغه سړی واچوي کې د ښویېدو خطره زیاته وي. نو دې لپاره انټي سلیپ چپلې هم میلاویږي چې هغه سړی اچوي نو هغه د ښویېدو نه بچ کېدی شي. په باترومونو کې د مشرانو لپاره خصوصي طور باندې یو دوه نور الټریشن سړی کولی شي، هینډ ریل چې څنګه وي لکه سړی په پوړو باندې خیږي او جنګله لګېدلي نو داسې جنګله خو نه، خو لکه صرف پیپ چې د لاس نیولو لپاره په باتروم کې سایډونو ته ولګولی شي چې کوم مشران دي یا بیماران دي نو د دې دپاره ډېره زیاته فایده یي. عام خلکو دپاره هم فایده ده چې باتروم ته ځي او هغه پایپ رانیسي د ښویېدو نه بچ کېږي.
دې نه علاوه اکثر مونږ چې کله اودس اقدام کوو زموږ مشران یا د کار په ځای کې هر څوک چې نو واش بیسن کې خپه وینځي او دې نه مونږ یو دوه درې کسان داسې مونږ اورېدلي چې واش بیسن ته یې خپه اوچته کړې ده او راغورځېدلی دی او سر یې لګېدلی دی. نو په باترومونو کې سړی دومره خرچه کوي، داسې هم کولی شي چې یو واش بیسن ښکته ولګوي، یا څنګه چې په جوماتونو کې د اودس اقدام ځای په وړی جوړوي یا مطلب لکه سړی یو وړوکې غوندې چوکۍ یا کټکۍ کېږدي هغې باندې اودس کوي، نو هغه به ډېر زیات ښه وي. دې نه علاوه په کورونو کې دا خو د خطرې نه بچ کېدو خبرې شوې. اوس به راشو که خدای مکړه اکسیډنټ وشي بیا مونږ له څه کول پکار دي. نو په دې دوران کې یوټیوب مونږ ډېر زیات استعمالوو، زموږ خلک د هغې یو یوزفل استعمال دا کیدای شي چې مونږ د فرسټ ایډ طریقې زده کړو چې مونږ په کورونو کې زده کړو که څوک بانډو کې اوسېږي یا لرې اوسېږي، نو چې هغه خلکو ته د فرسټ ایډ طریقې پته وي چې خدای مکړه څوک راوغورځېږي، سر یې ولګي، زخمي شي، وینه ترې روانه وي، دا وینه به بندېږي څنګه، یا د چا لاس مات شي، نو هغې له به ابتدایي طبي امداد یا فرسټ ایډ څنګه ورکوي چې تر ډاکټر رسېدو پورې چې کوم دی هغه ته نور تکلیف ونه رسي او نور نقصان ورته ونه رسي. نو کور کې یو سړی خامخا داسې ټرین پکار دی که تاسو سره جوخت ډاکټر وي هم. بیا په لارو کوڅو کې چې کوم دی زموږ په کلو کې بیا داسې واړه کلینیکونه وي چې هلته ډاکټران کیني د کلي مطابق. مونږ له پکار وي چې دې نمبر په کور کې یو مشر سره په موبایل کې سیو وي چې خدای مکړه وخت به وخت د ایمرجنسي ضرورت شي نو سړی ډاکټر راغوستی شي. او 1122 خو نن سبا ډېر ښه سروس دی، خدای دې غټه ایمرجنسي نه راولي، هغې ته هم فون کیدی شي. نو دا د حادثې نه مخکې ما تاسو ته ووایي چې حادثې نه اول بچ کېده څنګه دي، او بیا چې حادثه وشي نو د هغې کنټرول په څه خبرو باندې دی چې مطلب یې لکه سړي ته فرسټ ایډ پته وي. دې نه علاوه بیسیک چې کومې دوایانې دي، کومه پټۍ د وړه غونته کې یا بنزین دوایانې چې کوم باندې چې فرسټ ایډ ورکړی کېږي نو چې هغه په کور کې موجود وي او یو سړی پوه وي چې هغه به لګوي څنګه. ډېرې اسانې طریقې سړی یوټیوب باندې 10-15 منټه تېر کړي نو دا څیزونه زده کولی شي. او په ټولو نه اخره کې یو ضروري خبره دا ده چې اصل کې بچ کول والا الله دی. آیت کرسي که مونږ د کار په ځایونو کې یو او که په لارو کوڅو کې یا په کورونو کې یو نو د الله نه دعا غوښتل پکار دي، غوښتل پکار دي او الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. نو نن دا د سلیپ باره کې یا د ښویېدونکو د غورځېدو نه بچ کېدو باره کې یو وړه غوندې ویډیو وه، او دا یو عرض اخري دا کومه چې دا ټول څیزونه ډېر زیات واړه ښکاري. اوس مونږ ته ښویېدل کو نه راغورځېدو دا اکسیډنټ ډېر وړوکی ښکاري، خو خدای مکړه دا چې چا سره وشي مشرانو سره او هغوی بیا په کټ باندې او تکلیف وي ورته او پیسې پرې لګي او دی خدمت وي نو هغه ډېر زیات تکلیف دی عملي. نو د هغې ټولو بچ کېدو دپاره هغې څیزونو بچ کېدو دپاره اول مونږ له پکار دی په دې څیزونو باندې کنسنټریټ کړو. بهر ملکونو کې خصوصا انګریزان یا نور ملکونه چې کوم پوه خلک دي نو هغوی د اول نه دا احتیاطي تدابیر اپناوي او ځان د دې غټو حادثو نه بچ کوي او ځان د تکلیف نه او تاوان نه بچ کوي. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. په الله مو سپارم، د الله په امان. السلام علیکم.